او کدا اللہ نم ختم شو نو دا کازمک آسمانونا چی سمر دی دا بمڑشی و قیامت براشی نو دا مارو دا دے کائناتو دا اللہ نم روح دے دا اللہ نم پکی دے کائنات جمدی دی او کدا اللہ نم ختم شو کائنات ختم اذا السماعون شقت بیا با آسمان شلے گے او بیا با اذا الجبال سیرت دا غرون با ختم شی اذا السماعون فطرت اذا الشمس كورت چې کوم اخیری سورتونو کې راځي نورم ختم سپومیم ختم زمکم ختم غرونه بلکه د مالو چوالو دي ولی روح د خدای نوم دیغه ختمیږي دنیا نظام په دې قائم یو حدیث کې راځي ویشین بوټي د خدای نوم علی ذکر کوي او چې کله اوچی د خدای ذکر ختم شي روان یو بد الله ذکر کوي او چې کله دا ودرېږي د خدای ذکر بن شي نسخه شي او چې کما جامه د خدای ذکر کوي نو پاکي او چې د خدای ذکر بند شي خیره نشي نو بیا تسخا بینځي دا کائنات د خدای په ذکر جمع دي خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ و مجلس کے ناست او ابو علی ابن سینا پاغا مجلس کے ناست ابو علی ابن سینا دا زمانے دیر زبردست طبیب و حکیم تیر شوی دی فلسفی او دیر قابل و خیار سا حافظیم دیر مضبوطا و دستر کو نظریم دیر تیزو او دا گوگون آوازیم دیر تیزو علامہ عبدالعزیز فرحانوی صاحب دا نبراس صدا حالات سے مختصر لکلی بے حافظے دون قویمہ چی او دل دا کشتے پا سفر کے نوان نو یو سری یو باندیسی و شاعرہ و سر پا کشتے کے ناستو نو باندیسی سر یو کتابو نو ابو علی ابن سینا و طوی مرگری دا کتاب دا سرے ویدا میں دا بادشاہ پا مدح پا صفت کے یو قصیدہ جونا کردی دا نظم چی بادشاہ تے وونو بادشاہ تا چی بخلق و شیرون و قصیدے ورولی بادشاہ با انام ورکاو نو ابو علی ابن سینا وی ترا کمال وګورم چې څنګه او کته یادې شو دا خو ناشنا حافظم کتاب وته واپس سار کې د بادشاہ دربار ولګید یو شاعر بشیرونه د بادشاہ په مدح کې صفت کې وی انعام به ورکاو بل بمی انعام دا سړی پاسه دا باندې سي ویسه بادشاہ سلامت ماستا په صفت کې یو قصیده جوړ کړی دا اجازت یې واو بانو وی واو نو چې هغه یو کړي او ابو علی ابن سینا بادشاہ ته وی سه دا خو پردې درته وی وی څه مطلب وی دا خو ما ته یاد ده پردې کې خپل نوم وردن نه کړی دا ما د شاعران په پردي شعرونو کې اخره کې خپل نوم وردن نه کی او دا شاعر یم او مې کې شاعر نه وی دا خو پردې وی تا ته پته لګي وی ما ته یاد ده د دې زمانه نه راته یاد ده اصلي وی وو دی قصیده دا ما ته یاد ده بل چاته نه تا وی ټیک شو دا کده ورولا نو دا بیا پردې وی ابو علی سیبنا فر وته ورولا و دې دې شاعر حیران شو بادشاہ غصه شو وی جیل کې واچوي دی پا پردو شیرونو کی خپل نوم دن نکی و مانا پی انامونا گیتی حکیم صاحب توی بادشاہ سلامت خیر دی غریب دی سوتا موای پریگی خلاص حکتے وچی دی پا اس سور شو او دا محل نباروت شاعر و تلار کے ونامو دا اسواگی ولونی وی پا دی میں پوئی کتی دا قصیدہ خو قسم پا خدای چی زماوا ما جوڑا کردی دا زما خضر بچیتی ندی خبر او تا تا یادا تا دا کم دینا یادا رمون خودی غرق و تباکو خلق جیل نه اخلاص کړ هغه وتا خپل شکل بدل کاغه نقاب او غسیدل نه کړ وی ما ته وګوره ما پیژنې کشته کې چې سره پرون پلار ناشتو چې تارات لمو کته خو یاد مې شو کړ اوه دې ته حافظ وای مونږ ته پرونه خوراک نه یاد پرونم څه خوړلې حضرت ابو هريره رضی الله عنه باندې یو سړي سوال وکړ وی ته د پیغمبر علیه السلام سره صحبت کم دي فکر کړی دي صدرې کاله سره پاسه او دومره حدیث نقل کې او نور هغه صحابه چې هغه سره کلونه تیر کړی دی هغه ته لګ یاد دي ابو هريره سے تاسو کو وی بیګا امام پړومبي رکعت کې کم تلاوت ویلې هغه مونږ ته یاد دي وی په دویم کې کم ویلې دي وی مونږ ته یاد دي خو ما ته دام پته چې امام صاحب افتمخ کې کم تلاوت په کم سورہ آیات کې رکعت کې ویلې دي او پرونه کم ویلې دي دا ګور حافظه او شي ته توجه ورکول نو دونه حافظه مضبوطه وګه سونه مضبوطه دا وګوان د شپې به مطالعه کوله نو ځلې بادشاہ ته وسې مسګران ټک ټک کوي او د شپې هغه مسګرانو بلوخي جوړول دا سره لوخي او دا आवाज د ټکار راځي کتاب نشم کړی بادشاہ مسګرانو ته کار د شپې مکه ټک ټک باندې کې د ماکیم سے مطالعه کوي هغه غریبانو باندې کار بند بادشاہ ته چاوي داسې معلومیږي لکه چې مسګرانو به ته منګي ګران خاص کړي نو دا چلے جوړ کړي اخو د خار هغه سر کې تاورې ټکار بادشاہ سلامت وینا نو استا محل خو د کوټې نو چته ته نو دیوري مونږ نو دیوري بادشاہ خپل کار جاری ساتي سار بیا ابو علی ابن سینا هغه صاحب وی بیگا بیا ټکارو بادشاہ پوه شو چې وګونه سړی تیر بادشاہ یو ځل دوربین جوړ کړ
ابو علي بن سینا وتی په دې سکه ودا چې قافلې راځي نو زه به ورته ګورم د بره نه ما ته مخکې مخکاري صاحب په دې ماشین سکه خو ما کېنه و زه به راته ویم که وی خضر راځه تجربه کو زه په دوربین کې ګورم ته ورته په سترګو ګوره چې پته ولګي قافله را روانه وه بادشاه خو په دوربین کښېني وی څنګه چل دی څونه څاروي دي وی دومره وخان پکې څومره دي وی دومره خره پکې څومره دي وی دومره چې هغه دوربین کې کتل هغه ته ښکارېدل ته په سترګو ښکارېدل نو دې ورته بادشاه سلامت خواږه خوري وی خواږه خوري نو بادشاه ورته وی د خوږو تعلق خو د ژبې سره دی ته څه خبره چې خواږه خوري وی چې کم خوراک خوري مچان پې بنګېږي مچان یې لیدل داسې خدای حافظه او قوت سامعه او قوت ذائق دغه ورکړې وه څه ورته وایي د سترګو طاقت باسوره لیکن که ډېر غټ فلسفي دی او ډېر لوی سړی دی خو د علماو د بزرګانو مخکې شی نه دی ولې څه نه دی ابو الحسن خرقاني رحمت الله علیه ناست دی ابو علي ابن سینا ناست دی نو ابو الحسن خرقاني د الله د نوم صفتونه کول د الله په نوم کائنات جمع دی د الله په نوم اسمان جمع دی د الله په نوم ځمکه جمع دی د الله نوم د کائنات روح دی د الله په نوم انقلاب راځي د الله نوم ختم شي هر څه بدلې ولی شي ابو علي ابن سینا ورته وایي وی صاحب یو پوټینی ټکي او دومره انقلاب یو ټکي کې دونه انقلاب دی خواجه صاحب ورته وایي ای خر تو چې داني خر تو چې داني خره ته په څه پوهېږې نو چې دومره لوی سړي ته د بادشاه په دربار کې د وزیرانو مشیرانو مخکې خر ووی اوهو بس ابو علي ابن سینا ته خر رنګونه بدلوا او تورېږه او سورکېږه او خولې پرې روانې شوې او خواجه صاحب همقسې الله د نوم صفت کوي چې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب مخ ورواړو یقین صاحب داسې چل در باندې شو ته خو رنګونه بدلې را بدلې تا نو خو خولې روانې دي ته خو رنګ بل شان کوڅه چلو وی خر دې راته ووې او رنګونه به نه بدله و د شرمولو بادشاه خلکو مخکې دې راته خر ووې خولې به نه بېږي رنګ به نه بدلېږي حکیم صاحب یو راکوټې غوندې ټکې خر لفظ پتا کې څونه انقلاب راوست یو خر لفظ نو خر انقلاب پتا کې راولي او د الله نوم به انقلاب نه راولي الله نوم د کائنات روح دی روح د الله په نوم نظام جمع دی د الله نوم چې اخلي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم زه به د پښتو معنا وکړم شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي لکه څوک په چا ګونټې ماتې کړي وسمېلی ګونټې ماتې کړي فاذا غفله چې کله د بني آدم غافل شي نو دې وسوسې ورچي واذا ذکر الله او چې دا بني آدم کله الله نوم والي نو خنسه د بیا تختی پټېږي د الله ذکر نو په ذکر د الله ته د شیطان نه خلاصېږي په ذکر د الله د زړه اطمینان الا بذکر الله تطمئن القلوب خلک نن ړانده شو جی سکون نشتا جی اطمینان نشتا جی ټینشن دی جی پریشانی ده جی غم دی جی سکون نشتا ولی الله ذکر من پرېښی دی سکون نشتا الله ذکر من پرېښی دی راحت نشتا الله ذکر من پرېښی دی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا جون تریخ دی الله ذکر من پرېښی دی ونحشره یوم القیامة اعما قیامت پر ګړون پاسې دلته دا سزا او د قیامت پر هغه سزا نو د الله ذکر د کائنات روح دی د الله نوم د هغې عزت د هارون الرشید ښځه وه زبیده ډېره نیکه بیبي وه دومره نیکه بیبي وه چې د هغې په محل کې اعلان کړی و چې زما په محل کې د څوکیدار او چپړاسي نه واله سیکرټري پورې به ټول د قرآن حافظان یا میرټو چې زما څوکیداري کوي چې تلاوت کوي که سیکرټري قلم لقي چې تلاوت کوي چې هر وخت تلاوت پکې شروع یوه دویم څه چې حج د بتله اعلان به وکړو چې څومره غریبانان دي خیراتي به لېږم په روجه کې او په اخترونو کې به ډکې ډکې کاسې په کونډو ړونډو غریبانانو ویشلې نیکه ښځه وه مکې مکرمې ته یو نهر هغه وخت کې راوستې نهر زبیده د هارون الرشید ښځه وه چې مړه شوه چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څه وکړل الله را سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شوم ما ته زبیدې څه دې راوړي دي نو زه غلی شم وی زبیدې منځونه روجې صدقې حجونه په خلکو تلاوت هر څه دې کړي دي خو لیکن ستاسو دي دا خو زما کمال دی دا خو ما حسن درکو ما د بادشاه ښځه کړې ما بادشاه ته په نکاح کړې ما د بادشاه را ترې لور کړې امې در باندې مین کو د بادشاه مینه مې در سره پیدا کړه مال مې درکو روغ صحت عقل دماغ سترګې خوله پوزه مې درکړل نو تا دا کارونه وکړل
کما چې ته په ګوټ کې یو توره ښځه پیدا کړې وي یو غریب کور کې په لاس وخپوشله تاسو کولی شو رښتیا ووایه دا د خدای کرم دی که نه دی قل لا تمنوا علی اسلامکم الله په ما د اسلام پرځونې مالی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وی زما احسان قبول کړي چې ایمان مې تعالی درکړی دی الحمدلله ټول وایي الحمدلله دا ګیرې دا پټکي دا منځ دا ذکر دا نیکي ټول د الله فضل د چا فضل الله فضل الله خالق مالک رازق الله څه مونږ راکوي مونږ به الله ته رجوع کوو چې الله زمونږ شکستا شو چې الله د پردیسوار څه پردي دي الله بخپلو ذکر سره الله خپلېږي ذکر سره الله نږدې کېږي ذکر سره ته الله ته نږدې کېږي ذکر کې نه الله نه لرې کېږي الله در نه لرې کېږي نو چې الله نږدې وي فایده ده که لرې وي فایده نږدې وي فایده څوک ذکر کوي الله فرمایي زه ورته چې د یو لیش نږدې کېږي زه ورته نیم ګز ور نږدې کېږم الله اکبر دی ما ته یو ګز نږدې کېږي زه ورته هغې نه زیات نږدې کېږم زه لیش ور نږدې کېږم زر ور نږدې کېږم بخاری شریف حدیث مفهوم بهر کې زمارو خبره مې دې پوری کوله وی تاسو پکې څه کمال دی زبیدې دا چې تاسو کولی زما کمال یو شله مې پیدا کړی تاسو کولی شو یو توره چوړی پیدا کړی تاسو کولی شو مې د زبیدې غرقه شوې وی الله فرمایل زبیدې په یو عمل دی بخوم یو ځل تا ډوډۍ خوړن وړی دی لاس کې لوپټه دې په سر نه وه دیکھے بانگ وی اللہ اکبر نو تا زر غنوڑے واپس پلیٹ کے خودا او لوپٹا دی پسر برابر کولی چی بانگ وی لوپٹا پسر کم زما دنوم دی دغه احترام کړی دی پدې میو بخلی ز جنت یو خدای په لار روانه ده ماشوم بچی دی وسره پغې کې شرمخ په املا وکړه چې املا وکړه بچی ته د یاري نه پریوت شرمخ راغی بچی ته تختو خدای چیغې کړې الله ته یا الله رب العالمین ته چغه واله او چې تکلیف راشي مونږ تاسو به بیا چاته چغه وو شوق سره وایه یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو تکلیف ورسیږي رب ته چغه آدم علیه السلام چاته چغه واله ابراهیم علیه السلام چاته ویله موسی علیه السلام چاته ویله رسول الله مبارک چاته واله او زمون بزرگان علما ائمه حضرات چې محتاج شي چاته چغه وي مونږ به ټول الله ته چغه تکلیف راولي غلر کوي هغه بهر کې زمارونو خدای الله ته چغه کړې الله بچی رانه یوړه څوک به مدد کوي فټافټ یو شاه سوار راغی نیزه ورسره ده په دې شرمخ یې املا وکړه شرمخ ماشوم وغورځه وتښتېد هغې شاه سوار ماشوم بچی راوچت کړه ښځې لی راوړه لا د هغې بچي ته د شرمخ غاښ نو رسېدلې ټوکړې نه نیولې چې ورې که ها خورې ترورې دا وانه او ته څوک یې ما له خو دې خپل بچی غېږې له راوسته ویې زه د الله فرشته چې تا الله ته چغه کړې زه په اووم اسمان کې وم پروردګار وایي څوک به ورشي مدد له نو زه د خدای راورسولم الله ته چې اواز وکړي الله خوشحالېږي شریف حدیث دی چې څوک یو ځل الله ته اواز وکړي الله درې ځله درته اواز کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده او زمون مال دولت عزت ذلت صحت مرض د الله په لاس کې دی دا تکلیف راشي مونږ به رب ته چغې وو بهر کې زمارونو فرشته ورته وی ته خبرې چې دا ولې وی نه وی الله فرمایل چې یو ځل دې ښځې ډوډۍ خوړو یو نوړی وه ورسره یو هغې خولې ته دننه کړې وه او سوالګرې اواز وکړه د الله په نوم خیر راوړی دې ښځې هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته وی د الله د نوم نه قربان دا نوړی وله دغه یو ده نو دې زما د نوم د خاطره د خولې نه نوړی ایستې ده سوالګرې له ورکړې ده نن بدل خلاصوم د زمري د خولې نه نوړی راوباسم او دې ښځې له ورکړو اللہ نوم کے بے برکات دی نو ذکر لا الہ الا اللہ ذکر اللہ ہو ذکر ہو اللہ ذکر ہو ذکر انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو ذکر دا خلے ذکر دا زڑا قلب والا ذکر ذکر قلبی ذکر دا مراقبے او لطائف دا نقش بندیے ټول اذکار او که درود شریف وی اللهم صل علی محمد صلی الله علیه وسلم خدای نه سوال کې رسول الله مبارک د پاره درود ذکر نو د خانقاه مقصد ذکر 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 نو دلته چې تاسو څومره ذکر وکوي ها ذاکرین به جوړېږي زړه به پاک شي زړه به صفا شي غفلت به ختم شي او شکر دی موږ په دې خوشاله یو